څومره مزدار خبر موږ ته خپل نبي کړی د کائناتو د پیدا کېدو نه مخکې الله هر څه لیکلي دي که کرونا وایرس د دې نه زما مرګ الله لیکلی و که په بندو شیشو کې ناست وم هم به دغه مرګ ما ته رارسېږي او که ما ته الله نه و لیکلی دا ټول خلک به پې مړه شي زه به ترې بچېږم چې الله ما ته نه و لیکلی قرآن خو د یهودو نو پای کې یو صفت د یهودیانو څه بیانوي ولتجدنهم احرص الناس على حیات دی به ته بیا مونی دا یهود چې په ژوند باندې ډېر حارسان دي د هر څه نه یاره کوي مؤمن سړي دا خو د عقیده ده چې زه یو ځل مرمه ماله به مرګ خامخا راځي ادیرې د کرونا وایرس والا نړه کې نه دي د څومره چې مړي په دې ادیرو کې پراته دي څو پکې د کرونا وایرس نه مړه دي راته وښیئ وایي خو د چا یو سبب وي د چا بل سبب وي د چا بل سبب وي حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلی دي الله په دې رحیم باندې یو ملک هغه مقرر کړی دی کله چې انسان دغه تخلیق کېږي د هغه پیدایش کېږي د مور په رحم کې څلوېښت ورځو پورې نطفه وي بیا د هغې نه ټوټه د هیرې جوړه شي بیا ټوټه د غوښې وغیره حتی چې کله د هغه خلق مکمل شي الله ملک مقرر کړی دی هغه ته وایي ولیکه وایي د ده وایي څه ولیکم یا الله ولیکه اول نمبر د ده عمر د ده عمر ولیکه شپېته کاله اویا کاله 50 کاله 30 کاله هر څومره شي دا ولیکه دویم نیکبخته او بدبخته او دریم رزق دا ولې ولیکه منګه چې د مور په رحم کې پراته وو نو الله زمونږ نیټه لیکلې ده دا هېڅ پته نه لګي چې دا به د کرونا د وجې نه زمونږ هغه مرګ راځي که دا به د بل څه وجې نه راځي د دغې غم به زه نه کوم دا غم به زه کوم ما ته چې کوم ټیم الله لیکلی په هغه ټیم باندې به زما نه ساه اخلي د دعا اهتمام کوئ ګوره مسخره مه جوړوئ وبایي امراض د دې نه مسخره دا د الله عذاب دی دا د عذاب دای به نه مونږ مسخره نه جوړو چې خلکو مسخرې جوړې کړي دي څوک پسې یوه خاکه جوړوي څوک پسې بله خاکه جوړوي یو ملنډه او بله ملنډه کول نه زمارونو په داسې ټیم کې دعاګانې کول پکاري الله ته رجوع کول پکاري دعاګانې کول پکاري صبر کول په دې ټیم کې زمونږ دپاره په دې کې خیر دی غم به کوي کفار به غم کوي زما څه غم دی نبی خو ما ته ویلي دي عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر د مؤمن کار ته تعجب دی مؤمن کار خو ټول د خیر دی که خوشحالي ورسیږي شکر ادا کی ام الله ته راضي کی او که تکلیف ورسیږي صبر کوي جو هم خیر دی پکې مونږ خو هر کار کې خیر دی چې خوف مه خوروئ یره مه خوروئ په خلکو کې دهشت مه خوروئ په خلکو کې کرونا وایرس په یوه څیز شی دې خلکو ته به داسې هنګامه جوړه کړې ده او خلک یې ټول په یره کې اړتلی دی د خلکو نیزونه وښکلي دي د چا پوزه خارښتېدلې نه یو کرونا ولګېده ټوخی چا کړی نه یو کرونا ولګېده دا وهم نه دی وهم دا نیمه بیماري ده ګورئ وهم نیمه بیماري ده که دی مړ کېده او که نه مړ کېده اوس یې په زور مړ کړو دومره تیاره خلکو کې خورئ دا کارونه څوک کوي دا کارونه هغه څوک کوي چې د هغې عقیده خرابوي عقیدې ټیک نه په الله باندې توکل الله علی الله نه بر راقبه صاحب پوزه خارښتېدلې نه کرونا لګېدلی ورته صاحب ماسکونه به یې لګولي ماسک په ته زما نه کرونا منع کړي چې تا ماسک لګولی دی او دې طلب کې وره لاس به نه میلاوې مصافحه کې لاس به نه میلاوې یو نفرت صاحب خلکو خور کړی دی نفرت دونه خو بیکار عقیده ساتل پکار نه دي بیکار عقیده ساتل